السلام علیکم. زه یم ستاسو کوربه حبیب ساجد. دا وخت تاسو پروګرام د کار سړي ګورئ. دا وخت کې موږ سره پروګرام کې د لنډي کوتل نومیالی او تکړه جرنالیست عطاالله صاحب موجود دی. دوی سره به د جرنالیزم او په لنډي کوتل کې جرنالیزم ته د راپېښو ستونزو په باب له خبرې اترې کوو. عطاالله صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو. بخیر راغلی. څنګه دی صاحب؟ خلک خیر دی. دا راته ووایه عطاالله صاحب چې د جرنالیزم آغاز مو کله او د کومې ادارې نه کړی و؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تقريبا 2006 د پښتو 2006 ما تقریبا سٹارټ اخیستی و د پښتو اخبار وحدت ورځپاڼې وحدت د هغې نه مو سټارټ اخیستی و. بیا د پښتنو یوازینی اخبار چې هغه په افغانستان نه تلو دلته به مخکې نو هغه نه مو سټارټ اخیستی و. بیا تقریبا اوسه پورې هغه سره مې په پردام برس کې بیا ما پاکستان اسلام آباد چې اسلام آباد نه شاید هغې کې مو کار کړو. یو څلور کاله مو په هغه کې وکړو په طور نماینده روزنامه پاکستان اسلام آباد نماینده وې او ایز رپورټر پاکستان سره د رپورټر په توګه وې او بیا د دې وحدت سره هم د نماینده په توګه که نه؟ دا نماینده وم د لنډي کوتل تحصیل نه زما ولایت کې. بیا دا کې د روز ټي وي سره شوم. هغه سره مې تقریبا یو کال دوه کار وکړو چې نن سره مو لکه کار وړی. روز ټي وي دی د پاکستان ګروپ دی. دغه سره مو یو کال کار کړی و. نو بس دغه سلسله اوسه پرې روانه وه د ودرو سره مختلفو ادارو سره وه. ښه دا راته ووایه عطاالله صاحب جرنالیزم هسې هم پاکستان کې کول ډېر ګران کار دی. بیا په خاص توګه قبایلي سیمې اوس قبایلي علاقې نه دي پاتې. اوس خو زنده خیبر دی، خیبر جنسي نه ده. نو تاسو څنګه محسوسوئ؟ تاسو څه ګڼئ چې په لنډي کوتل کې جرنالیزم کول ګران کار دی که اسان کار دی؟ تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟ یاره زه درته دا وایم چې په قبایلي علاقو کې جرنالیزم چې دی که نه دا ډېر زیات سخت کار دی. ډېر زیات سخت کار دی، ډېر مشکل کار دی. ځکه چې دلته د خلکو سوچ هم بدلېږي چې دا سیسټم وکړي او هغه به مو بل غربت تعلیم کمایم دی. هغه وجه باندې د خلک داسې صحیح پیژنه لکه موږ ځینې راپورټ ولګولو خلکو به دمکین راغلی چې دا سله داسې وکړو. عام خلکو ترکیې به یې کولې دا راپورټ مو ولې شایع دا سله شایع کړی دا چې ډېر داسې ډېر مشکل کار دی. بیا لږ روایو پولیسو فسادوارو د پولیټیکلي خدمتونه چې راټولېږي او به بیا په مختلفو حقونو بېلابېلو طریقو سره کله بیا نو ډېر مشکل کار دی په قبایلي سیمو کې. ځکه چې یو خو دا کوم حالات چې راغلل دا کوم په دا وجه باندې مې ډېر سخت و. خو بس افسوس دا دی چې قبایلي صحافیانو نه هېڅ قسم حکومت ورسره نه تعاون نه مراد شته نه یې د ورنه سره معاوضه ورکوي. یو هغه نه یې نه ورکوي. او ښه غربت صحافیان شته، انټرنیشنل صحافیان دي چې لنډي کوتل تحصیل کې ښه قابل صحافیان دي. ستونزو سره اوس اخري ستونزو سره مخ دي. دومره چې اوس موږ د لنډي کوتل پریس کلب دی دوه دي لنډي کوتل. نو دا یو څه وجه ده چې دا دوه ډلې شو؟ دا به داسې و چې په دا کې څه سرکاري ملازمین هم وو. دوه ګروپه وو، دوه پینلې وې. هغه یو به ویل چې دا نه منو سرکاري چې دا نه منو، یو چې نوي ممبرشپ شو. په دا سره ویران شو. بیا څو کسان یو دا وخت لنډي کوتل کې دوه پریس کلب نه دي، دواړه رجسټرډ دي. دواړه بس ازاړه ته هغه میلاو شوی رجسټر شوی افیشل کاپي ورته میلاو شوې ده. او داسې چې اوس موږ د کریا په هغې کې ویسیو تقریبا 2005 چې نه موږ د جوبه پیسې ورکوو. تاسو چې وایئ چې دا ستاسو پریس کلب رجسټرډ دی،
ده ته څه عین وخت ګرانټ نه میلاوېږي د حکومت د اړخه؟ مونږ ته اوسه کې لکه یوه پېره د وزیر الله کړی بیا څه پریس کلب لپاره شو باقي مونږ یې مینېګانو سره ګورنر سره سیکرټري سره ډېر لیدنه کتنه کړې خو هغه دغه پېرې چې افتتاح یې وشوه هغه ځای کې لنډي کوتل بازار کې خو اوسه پېرې مونږ ته نه فنډ شو نه هغه ونه شو کار پرې ونه شو اوس هم لږ کریا یې پاتې کې ناست پرمختګ ونه شو. شو تاسو څه وایئ چې 2006 نه تاسو جرنالیزم سره وابسته یئ، کم نه کم تاسو 20 کاله جرنالیزم وکړ، د 20 کاله څه په دې ژوند کې تاسو ته کومې داسې یادګار واقعه چې تاسو یې کتنې سره شریکول غواړئ؟ خامخا مختلف ستونزو سره مخ شوی یو یادګار واقعه کومه یوه داسې واقعه وه شریکه کړه چې یو اشتهار و اشتهار یې ما ته یو شمېری و هغه راکړو په کابل کې ځمکې وې ولید ته یې دا ولید صاحب یې داسې و چې منټ دي هغه ټیک نه و ما ورته وویل چې زه به درله اشتهار ولګم پلار خو بچی چې دا نشي هر کولی خو پلار چې بچی هر کار لري نو بیا ده وایي چې ما په مشرق کې هم لګولی په هغه کې مې چې عامه ولګولو نو بیا سهار قرض په کابل کې چا کتلی و ورته وایي چې تا پسې بچو داسې کار کړی خو بس هغه بیا ډایرکټ اشتهار ته یې راکړی نو چې دغسې وایي چې دا خو نه ټیک ټاک سړی دی او ما سره نه دی ختلی مرته دی بیا یې ما سره وم ګڼلو چې تاسو مونږ له وخته خپل حالات مو سره وکړه، اجازه غواړو الله مو سپارو، الله په امان.